یو پیر یو صحابي دی عقبه بن الحارث رضی الله عنه، د دم ډېره ناشنا واقعه ده. د دې یوې جنۍ سره واده وکړو. دا جنۍ د یو صحابي لور وه، ابو ایهاب ابن عزیز ابن قیس رضی الله عنه. او د دې جنۍ نوم و غنیه ام یحیی. د چې کله د دې ابو ایهاب د دې لور سره واده وکړو، عقبه په دې کې یو زنانه راغله او عقبه ته وی انی قد ارضعت عقبه والتي تزوج. ما عقبه لم پی ورکړي دي او دې جنۍ لم پی ورکړي دي. دا مسله جوړه شوه چې دوی له دوی پی ورکړي، دا دواړه څه کېږي؟ خور او ورور. عقبه غوسه شو، ورته وی ما اعلم انك ارضعتيني ولا اخبرتيني. موږ ته د سره پته نه چې تا ماله پی راکړي، دا ته نن راغلی چې ما پی درکړي دي. بیا د ابو ایهاب په خاندان پسې کسان ولېږل د اسخرګنۍ ته چې دا قصه رښتیا ده. هغوی موږ ته هم پته نشته انها ارضعت صاحبتنا، زموږ دې جنۍ له دې پی کله ورکړي. اوس موږ ته خبره شکي ده. لاړ مدینې ته، د مکې نه مدینې ته، د مکې کې د مکې نه لاړ مدینې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغی، یا رسول الله تزوجت فلانه بنت فلان. د پلانۍ د زوی لور، هغه پلانۍ لور د پلاني، د هغې سره مې واده کړی. خو یو ښځه راله، توره ښځه، او هغې وایي چې ما تاسو دواړو له پی درکړي. او یا رسول الله ګوره دروغجنه ده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما نه مخ واړه. وی چې دا مخ یې واړه، وی زه له دې بل طرف ته رالم، کوم طرف ته چې مخ اړولی. وی ما ورته ویل یا رسول الله دروغجنه ده. وی فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم، مسکی شو. وی ما ته وی چې کیف وقد قیل، خبره خو کېږي که نه چې پی درکړي دي. دعها عنک، نو پرېږده، لرې که نه، خبره خو کېږي. او چې خبره کېږي نو خبره څه شوه؟ شکي شوه. او دا قانون دی د شریعت چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یو خبره تا په شک کې چې پرېږدې داسې کار وکړې، شک کې نه، شبهاتو نه ځان لرې ساته. دا موږ امام نووي په کتاب کې په دې غټه خبره کړې وه چې فمن اتقى الشبهات، چا چې ځان د شبهاتو نه وساتو د دین حفاظت وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل او په روایت کې راځي وکیف وقد زعمت ان قد ارضعتکما. ته څنګه دا وایې چې دروغجنه ده او وایي چې ما پی ورکړي دي؟ پرېږده. او دا هم سم مؤمنانو که دی به دې ښځه ډېر مین و، خو چې څنګه ورته پیغمبر وایي پرېږده، بس پرېښوده. ونکحت زوجا غیره، و هغې د بل میړه سره بیا واده وکړو، د ځان له بله جنۍ وکاته. اوس دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې خندلي؟ دا خندا به د څه دپاره چې د ده دا مسله دته اسانه شي. لکه کله یو سړی ستا ښودلی چې غټه مسلې راوړي او غریب په ټینشن کې دی او په سوچ او فکر، ته مسکی شي دې دپاره چې د دا سوچ او تشویش او فکر او ټینشن لږ څه شي، کم شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مسکی شو، نو خبره خو کېږي که نه. خلک خو وایي چې پی درکړي، چې وویلی شو نو بیا خبره شکي ده. نو چې شکي ده بس بیا پرېږده.